سلامونه دوستانو، کور میډیا څخه نن غواړم تاسو ته یو نوی ویډیو وښیم چې څنګه کولی شئ فیسبوک سټوري کې د وایسونو څخه ډېرې ویډیو اپلوډ کړئ. څنګه چې تاسو مسنجر کې ګورئ، دلته زموږ ورور پوښتنه کړې انجینر صاحب د فیسبوک سټوري ته د یوې دقیقې څخه زیاته یعنې اوږده ویډیو څنګه اپلوډ کړم. دلته خو وایس نه کېږي، نور نه کېږي، دا خو راته وښیه. نو د دې لپاره به تاسو د ایمیج هغه ځای چې تاسو ویډیو یا عکس غواړئ چاته ولېږئ، په هغې باندې کلیک کړئ د یو شخص مسنجر کې البته. نو چې دې باندې کلیک کړئ، هغه ویډیو چې تاسو غواړئ اپلوډ کړئ هغه پیدا کړئ. نو هغه که هره ویډیو مطلب تاسو هغه پیدا کړئ او په هغې کلیک کړئ. لکه دلته چې ما دا ویډیو په دې باندې کلیک کړو، د لیږلو پر ځای لکه موږ باید په لیږلو باندې کلیک ونه کړو، په ایډیټ باندې کلیک وکړو. نو کله چې په ایډیټ کلیک کړو، دلته مختلف اپشنونه دي چې هغې نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. ولې څنګه چې تاسو ګورئ، نو دلته لاندې لیکلي یور سټوري. کله چې په یور سټوري باندې تاسو کلیک کړئ، نو دلته لیکلي ویزیبل اونلی آن مسنجر ان فیسبوک فار 24 hours. نو په اډ باندې چې کلیک کړئ، دغه ویډیو به اپلوډ شي د ستاسو سټوري ته. دا که هر څو دقیقې، که 10 دقیقې، که 15 دقیقې، که هر څومره یې، دا به ستاسو سټوري ته اپلوډ شي. فل سایز به اپلوډ کېږي او تاسو دا کولی شئ چې ویم ګورئ دلته. نو څنګه چې ګورئ دغه ویډیو چې ما اپلوډ کړله فیسبوک ته سټوري ته، البته دا د 20 ثانیو څخه ډېره ده، 1 دقیقه ده تقریبا. نو تاسو کولی شئ 15 دقیقې، 10 دقیقې او همداسې چې هر څومره دا ویډیو دغه طریقه فل سایز او همدارنګه څومره چې اوږده وي هغومره کولی شئ تاسو دا اپلوډ کړئ. یادونه کوم یو ځل بیا هم چې ستاسو ملاتړ زموږ د چینل سبسکرایب دی، ویډیوګانو کتل دي، لایک دی، شیر دی. نو دغه چینل ستاسو ملاتړ ته ضرورت لري. لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت.